دا په سعودي عرب کې سبا روژه ده، یعنی سپومۍ وکتل شوله او تاسو راته وایئ چې په کومه سیمه کې سبا روژه ده، په کوم ځای کې سپومۍ ولیدل شوه. ځکه چې کله هم په سعودي عرب کې روژه ونیول شي نو په ګڼ شمېر هیوادونو کې هم روژه شي، خو تاسو راته وایئ آیا تاسو سبا روژه ده او که نه ده. بل مهم پیغام دا دی چې په روژه کې یو بل له مینه ورکوئ، یو بل سره مرسته وکړئ، څونه هم چې د هغوی په کار راتلی شئ. بله غیر مسلمه هم شي که نه، خو هغوی په روژه کې ډېره زیاته ګزاره کوي، ځکه چې هغوی وایي دا برکتي میاشت ده، په کار ده چې موږ لږې کمې وګټو. خو له بده مرغه موږ پښتانه افغانان داسې یو چې په روژه کې زور ورکو، یو شی چې په 10 روپۍ خرڅېږي موږ یې په 10 خرڅو، ځکه چې ځان له ګټه غواړو، بل ته دې بېشکه نقصان وي. نو په دې کې ډېر احتیاط وکړئ، محتاط اوسئ، یو بل له مینه ورکوئ، یو بل سره مرسته وکړئ، یو بل سره اوږه په اوږه ودرېږئ. او کوم هغه بېوزله بېکسه خلک چې دي چې د هغوی په دسترخوان باندې یو نیم خوراک پروت وي، خدای دې وکړي چې موږ له دغه نه توفیق راکړي او دونه موږ د چا په کار راشو چې هغوی دسترخوان د خوراک نه ډک کړو، چاته چې خوراک نه رسي هغوی ورته خوراک ورسوو. څونه هم چې زموږ نه کېږي عبادات به پکې کوو. دا ډېره بختوره او برکتي میاشت ده. ژوندي راته اوسئ. مننه.